خبره ده؟ خان صاحب د الله په نوم باندې یو څو پیسې راته راکړه د سهار رسته مې څه نه دي خوړلي ثواب به دې وشي ښه صبر وکړه ودرې وروره دوه کسانو ګاډۍ رانه وتښته او زه یې دوکه کړم په خدای به شي او په تاسو به شي تاسو زما کومک وکئ کومه سې لاړه وروره دغسې سیده لاړل هله کښېنه چې ورپسې ورشو الله لږ زر لاړ شه ته ودرېږه چې زه ورپسې ورشم چې دا څوک دي صحیح ده وروره خو پام کوه داسې نه نور څوک ورسره او راته خراب نه کړي نه هېڅ خبره نشته دی ته ودرېږه زه یې ګورم چې دا څوک دي ښه زه ته ورشه یاره اوس سړی ښه چک ولګېد سبا ته بیا بل لا نیسو ته غله لا خو تم دې سره یې خود دې سره یم ولې زه څه ستا د غمه مړ ومه چې هلته به تا ته ولاړ یم ستا نه به څوک تشی تختې او زه به تا راولمه ته چې ما هلته ودرولې ستا پام و چې ته ما ولې هلته ودرولې هلو چیرته تاسو زه خو دې خامه سړک باندې یم ښه دې چوک ته مې ځان در وباسم صحیح دی هو زه صحیح شو مطلب ټول یو ګروپ یا او زه مو دوکه کړم ډېر پهلوانه ګاډی خو تې ما راوسته او خان صاحب ده راوسته ته اوس ورشه موبایل بټوه او پیسې ترې راواخله صحیح ده بالکل صبر وکړه خان صاحب داسې وکړه چې دا بټوه موبایل او پیسې دا راوړه په ارامۍ دلته تسلیم کا که نه ښه به نه شي درته ښه در کوم ډزونه کې ښه د توپانچې زور دې وکړه یارو او که نه یار دا بټوه انداسات یا لکه دا پولیس چا راغوښتي دي تا راغوښتي نه ما زه دې سره څنګه راغلی تا راغوښتي زه دې څه خبرې دا ما راوستل ما راغوښتي دي وای غله ته څه فکر کوې چې هلته تا موټر سایکل ودرو نو زه دونه کم عقلي ماشوم یم زه نه پوهېږم ما څه وکړو تاله پته شته ورور خو مې اسم په پولیسو کې دی صبر وکړه هغه ته میسج کوم السلام علیکم وروره زه دې ټاون ته راتاوېدم نو غاړې ته ودرېدم په موبایل مې خبرې کولې نو دغلته یو کس د خیر په بهانه راغی او زما نه یې ګاډی وتښتاو اوس بل هلک راغی په موټر سایکل هغې سر ناست یم او د ګاډي تر شا روان یو نه پوهېږم چې دا هلک څوک دی تا ته مې لوکیشن دا دې در ولېږو نو په همدې باندې دې ټاون چوک ته چې راورسي ښي طرف ته راتاو شه همداسې راځه خپل ټیم هم ځان سره راواله ښه ځان ته مه راځه په خیر راشې
واله کتره کا موټر سایکل کنجم څه کړه موټر سایکل کې دا زه چې زور راځي راځي ودرېږئ و صبر وکړئ. دا چې زموږ په ویډیو کې وکتل دا حقیقت دی داسې شوي او داسې کیږي نو دغې تریخ حقیقت ته مونږ د ویډیو شکل ورکړو تاسو هم د نورو مسلمانانو سره شریکه کړئ تر څو د دغسې کړنو نه ځان وساتي والسلام